نه غټ شوې زما شاګرد بنئ ښه کو کور کې د بیبي نه غټ شوې بیا به زما شاګرد نه ښه دا به زما تعلیم نه ګورې زما تعلیم دا دی چې غټ سړی شه خو د پلار نه غټ سړی شه خو د مور نه غټ سړی شه خو د استاد نه د دې دریو نه به نه غټېږي دا غټ غټ چې یې نه که نه دا ملک چې سنډۍ که نه دا د مور نه یې غټ ځکه ښه دا ځکه غټ شوی یي ښه دا د پلاره کچې ځکه غټي که دی د موره غټ شو بیا به دی غټ نه یي ښه بیا به دی ورکي ورک بیا به یې څوک پېژني نه دا چې غټي نو د ده په شا د مور لپې یي ښه دا چې سمندر اینه د د په شا د پلار لپیخه یو عالم راغی مور ته وی مورې چې تقریر وکما اندوان مسلمانان شي زما پته وي بچیا دا د دې مور برکت دی وستا برکت دی ویاو وی څنګه مورې ما ته حال ووایه وی بچیا ته چې راکوټې وي ته به ما پیو ته ورچولې نو ما به ړومبې اودس وکړو ما دې اوداسه په تا د خپلې سینې پی نه دي غوړولې ښه بچیا او اوس چې د تقریر له وځي زه کور کې مصله واچومه زه 2 رکعاته مونځ وکړمه زه رب ته لاسونه اوچت کړمه چې زما بچی وتلی دی ربه په خوله کې اثر پیدا کړي ربه د دین اسلام داعي کې بچیا ته تقریر کوي خو کور کې د یوه فقیره مور په مصله ناست دی بچیا دا زما دعا دا زما دعا ده ښه دا سبق به نه هېروئ نن چې کور ته لاړ شي د قرآن حافظه تا ته به مور خوشحالېږي تاله به لاس ښکلی تاله به تندی ښکلی تاله به دا خوله ښکلی دا د ښکلولو قابله ده دا تندی د ښکلولو قابل دی دا لاس د ښکلولو قابل دی بچیا تاله به مور تندی ښکلی تاله به مور لاس ښکلی خو بچیا ته به د مور مخ ته نیغ نیغ ګورې ښه بچیا ته به د پلار مخ ته نیغ نیغ ګورې ښه بچیا ته به د پلار مخ ته نیغ نیغ ګورې بچیا زه دې امت ته یو سبق ورکومه نن ماله پلارانو ګیله راوړې ده وی مولي صاحب زه پې په بار ملکي ډګري وکمه چې کور ته راشي نو خبرې په انګریزۍ کې زه بیا په ژبه نه پوهېږم مولي صاحب ابیا ما نه پیژني مولي صاحب زما مورې زه یې نن درلېږمه زما سبق یې زده که که نه زما مور به تا ښکلې او ته یې داسې داسې دې مخ ته ګوره غلی داسې د پلار مخ ته ګوره تا نه به مور خامخا تپوس کوي چې بچیا زه خو جټه مور یم زه خو په روټۍ پخولو پوهېږم زه خو په ځای جارو کولو پوهېږم ته زما مخ ته ولې ګورې وایي مورې ته به جټه یې ته به حافظه نه یې ته به عالمه نه یې خو زه چې ستا مخ ته وګورم ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي بچیا مانه به یوازې قرآن نه وای مانه به د مور مخ هم وای مانه به د پلار مخ هم وای بچیا نن چې کور ته ورشي تا به پلار مخ کې هم لیدلی نن ما ته وګوره نن ما نه سبق زده که بیا ورشه داسې به کښېنې د پلار مخ ته به ټیغ ټیغ وګورې د پلار مخ به داسې ښه په نظر ووینې تا ته به بابا وي بچیا زما خو په مخ ګیره نشته زما خو په مخ ګیره ته زما مخ ته ګورې بابا که ګیره دې په مخ نشته دی هغه معامله دې د رب سره ده اما سره نه ده زه تا ته حکم نشم کولی چې ګیره پرېږدوه زه تا ته حکم نشم کولی ما له خپله مدرسه اجازت نه راکړي حکم به نه کومه او نپل به کوم او پټه پټه به دعا غواړم چې ربه زما د پلار په مخ اوږده ګیره راولې خو بابا تا ته ویلی نشم چې پرېږدوه ګیره ما نه دا مدرسه تعلیم راکړی د پلار مخ ته به وګورې قال النبي صلی الله علیه وسلم تا ته به بابا وایي زما ګیره نشته دی ته به ورته وایې بابا امام الانبیا ویلي دي الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه پلار دی بابا زما خو د جنت د مین دروازه کو ستا ګیره شته او که نشته که زه حافظ یم که زه په ټوله دنیا کې لوی عالم شمه بچیا خو د جنت د مینځ دروازه دی پلار دی بچیا ته به حافظ یې خو زما خونه دا ده چې د مور دا خپې راله او دا داسې
دسی په غیږ کېږده او سره د پګړۍ مور له دا خپې چاپي کوه وای مور به وی بچیا غلی شه زه ګناهګارېږم ته حافظ یې مورې زه به حافظ یم خو ته مورې د دې خپو د لاندې زما جنت پروت دی مورې ما به نه منې کوې ما به نه منې کوې پلاره زه به دې بچی یم ښه بابا چې مې دله درکو دا به دې بچی بابا خدای دې مه محتاجه کوه مونږ نن خلق ولیدو چې پلار یې بیمار شي چې پلار یې بیمار شي د خدمت یې بیا څوک نه او چې نیک عمله زوی د هغه وله نوکر ونیسي وی تعالی به زه 10,000 روپۍ میاشت در کوم زما د بابا خدمت زما الله اکبر د بابا خدمت به ته په نوکر کې ستا د بابا زنکدن به د نوکر په غېږ کې خېږي نوکر ورته ټلیفون کې پلار دی وفات شو دی راشي زوم پلاره مورې خدای دې څه کوم بابا کو بیمار شولې که د خدمت محتاج شولې دا حافظ چې مې درکو دا عالم چې مې درکو پلاره د دې پګړۍ سره به دي سر ته ناسمه سر به دي چاپي کومه او دا شمله به دي په مخ پرته وي بابا مورې خپو ته به دي ناسمه او دا شمله به ستا په خپو پرته وي بابا ستا خدمت زه په نوکر نه کوم بابا زما نظریه دا ده چې ستا زنکدن به زما په غېږ کې وځي او دا شمله به دي په مخ پرته وي خموري ستا زنکدن به زما په غېږ کې وځي زه د جنت د مین دروازه نوکر ته ورکم دا زه نوکر ته نه ورکوم بابا دا بچي به م پکارېږي دې ته وګورئ دا درته په تسلی وامه مونږ ولیدل مونږ ډېرو ګرځېدلو د پلار د جنازې ټلیفون ورته وشي وایي زه نشم در رسېدی زه تاسو همرې جنازه کوئ زه به درشم الله اکبر او ما چې کوم تیار کړی هغه راشي د پلار کټ ته ودرېږي غونډه دنیا ولاړې لوی لوی علما ولاړي یو یم الک را مخې ته شوي الله اکبر زنده خو ډېر معصوم بچی دی وایي دا چې کومه مور مړه ده دا د مور حافظ بچی دی نن د خپلې مور جنازه بچی کې الله اکبر ما دا نظاره ورکړله ما داسې بچی درکو ستا په کټ به ودرېږي بابا ستا جنازه به کوي بابا ما داسې بچی نه دی درکړی ښه چې هغه ودرېږي میلمانه رخصت یې نه د کور کلي خلک رخصت یې او نور ډوډۍ له راځئ روټۍ تیاره ده ما چې کوم بچی درکړی بابا چې ستا جنازه وشي مورې هغه به یې کوز سر ته ولاړي وایي بچې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فمخبد أخك السيلاب را رواني استاد خزين کټ خپوت سر خپوت بدی ولاړی بابا چې جنازه وشي زه بچی د مټ نه ونیسم راځه بچیا راځه نه مولي صاحب ما دلته پرېږده ما پرېږده زه هم زه بچیا دا خو دفن شوله مولي صاحب مالک دی خزی سره پریده دا زما د مور د قبر خزه ده دی مور په ما حفظ کړی دی ما اسی د مور دی قبر ته یو ګنټه پریده تاسو ځئ زه حافظ بچی د مور د خزی نه په زور جدا کوم او ما پریده وه زه حافظ یم زه به اسی د مور د قبر خواته ناسم ښه زه داسې بچی تیارومه ابه دې خزه نیولي بابا ابه رب ته سفارش کوي ابه تا ته اخیر رکوع وایي په مخ به د اوښکو سیلاب را رواني دا زمونږ د مدارسو تعلیم دی بابا نن دې بچو ته وګوره څنګه دې رالیږلی و تا چې رالیږه دا پګړۍ یې وه تا چې رالیږه دا ویښتۍ داسې و بابا دا مخې داسې و مورې تا ما له خالي سینه رالیږلی و او ما درله نن حافظ قرآن واپس کو درو ملیږو ای د امانګړ خلکو ای نارینو ای زنانو ستاسو تعاون رنګ راوړی دی ستاسو روټو رنګ راوړی دی راشئ نن د قرآن حفاظ تیار کړل راشئ هغې باغ رنګ راوړی دی تاسو چې کوم باغ لګولی و هغې باغ رنګ راوړی دی هغه باغ رب قبول کړی دی ربه زمونږ چې څومره ژوند دی ربه که مونږ یو که نه یو دا باختر و تازه وساتې ربه مالیار به پې بدلیږي ربه مونږ په دې نه یو خفه چې مونږ به مړه شو زمونږ دې مړه شو خو ربه دا باغ مړاوي کېدو ته مه پرېږدې ربه نن یې په ما تازه کوي سبا یې په بل تازه کوي رب دې دا بهار دا مینه او دا باختر و تازه ساتي و آخر دعوانا ان الحمد لله